په کندهار ولایت کې د طلوع افغان جریدې او کندهار مجلې د خپرندوی چارې د اسلامي امارت پر راتګ سره لا هم په منظم ډول روانې دي. د کندهار ولایت اطلاعات کلتور ریاست مسلین وایي طلوع افغان جریده په اونۍ کې یو ځل او کندهار مجله په میاشت کې یو وار چاپیږي. مسلین وایي کله هم شاعران، لیکوالان او د قلم خاوندان زموږ سره د مطالبو په برخه کې مرسته وکړي، د جریدې او مجلې چارې به نور هم ګړندۍ سي. طلوع افغان جریده د 100 کلن تاریخ په درلودلو سره په 1400 هجري شمسي کال کې مولوي صالح محمد هوتک مؤسس کړله، چې تر اوسه د چاپ چارې روانې دي. او کندهار مجله د 80 کلن تاریخي مخینه لمخې د محمد ولی زلمي لخوا مؤسس وله، چې په تاریخ کې د لنډو وقفو سره بیا هم د چاپ چارې روانې دي. د کندهار ولایت اطلاعات کلتور ریاست د مسلینو په وینا طلوع افغان جریده او کندهار مجله د ښه محتوا په درلودلو سره ټول ګټور مطالب، سیاسي، فرهنګي، اسلامي، اصلاحي او داسې نور اړخونه پکې خپریږي. د کندهار اطلاعات کلتور ریاست رئیس حافظ نور احمد سید وایي د کندهار مجلې او طلوع افغان جریدې د مطالبو مینوال اوس هم ډیر دي، نه یوازې په کندهار کې بلکې په ټولو ولایتونو کې غوښتنه کیږي. طلوع افغان اوس په هفته کې وارې چاپیږي. موږ کوشش کوو چې په هفته کې 2 واره یا 3 واره چاپ کو. او تاسو ته مجلې یادونه وکړه، کندهار مجله هم ډیر تاریخ لري، 80 کاله مخکې د راپیل شوې ده. د دې مؤسس محمد ولی زلمی مرحوم او بیا د هماغه وخت راهیسې په مختلفو زمانو کې هم د مجله د ځینو لنډو وقفو سره تر اوسه پورې دوام پیدا کړی دی. طلوع افغان اخبار ډیر منظم روان دي او په دې کې د کندهار اجتماعي، سیاسي، امنیتي، اقتصادي خبرونه پکې خپریږي، اعلانات پکې خپریږي او اصلاحي او سیاسي مضامین پکې کې دي. ورسره سرمقاله ده چې هغه د نظام نمایندګي کوي او په ډیر ښه کیفیت باندې خپریږي. موږ کوشش کوو چې نور هم د کمیت او کیفیت له لحاظ څخه هم کندهار مجلې ته او هم اخبار ته لا وده او رشد ورکړو. لوستونکي او د دې مینوال ډیر زیات او ډیر خلک غوښتنه کوي چې دوی ته کندهار مجله ورسیږي او طلوع افغان اخبار ورسیږي. دا نه یوازې په کندهار کې لوستونکي او مینوال لري، بلکې په کابل او په نور ولایاتو کې هم خلک مراجعه کوي او تماس نیسي. هغوی ته موږ راستو تقریبا په ټول هیواد دغه اخبار رسول کیږي او موږ راستو. د طلوع افغان جریدې د تصحیح مسؤل بسم الله غرنی وایي د ټولو لیکوالانو، ادبیانو او شاعرانو څخه غواړو چې خپل لیکنې راواستوي او زموږ سره د طلوع افغان جریدې د ښه ګټور مطالبو په برخه کې دي زموږ سره مرسته وکړي. چې دوی د طلوع افغان دغه څخه ډیر لرې دي، د واقعیتونو څخه ډیر لرې دي. د دې پر ځای چې دوی واقعیتونه په نظر کې ونیسي، دوی باید هغه نواقص، هغه نیمګړتیاوې چې په طلوع افغان کې دي، دوی باید موږ سره په ګوته کې چې موږ وکولی شو دغسې یو لارې چارې ورته پیدا کړو چې دغه نیمګړتیاوې له منځه یوسو او دغه تشې ډکې کړو. په ډېرو خاصنۍ سره باید ووایم چې زموږ ځینې ادیبان، لیکوالان او شاعران د دې پر ځای چې موږ ورته متوجه کړي یا موږ ته حل لارې راوښیي، داسې یو بې ځایه بې مورده تبلیغات کوي چې هغه هېڅ واقعیت هم نه لري. زما هیله د ټولو لیکوالانو، ادیبانو، شاعرانو او د قلم د خاوندانو څخه دا ده چې دغه طلوع افغان چې دی دا نه زما شخصي دی، نه د بل چا شخصي دی، نه د بل چا، دا د خلکو دی. نه د دغه د کیفیت د ښه والي په خاطر دوی باید موږ سره یا کلمي همکاري وکړي او یا راته راشي هغه نیمګړتیاوې چې په طلوع افغان کې شته او هغه دوی موږ سره په ګوته کړي چې موږ د دغه نیمګړتیاوو د له منځه وړلو لپاره خپله لاس په کار. هیرې دې نه وي چې د کندهار د ازادۍ مطبعې د چاپولو ماشینونه په زیات شمېر خراب دي. مسلین یې غوښتنه کوي که ماشینونه جوړ سي، دولت به زیات عاید لاسته ځینې راوړي او هم به خلک په ټیټ قیمت د چاپ څخه برخمن سي.